سلامونه ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. دا د روژې په ورځو کې او دا د قرنټین په کور کې کښېناستو سره یو ځای زه غواړم چې نن د یو موضوع په باره کې ستاسو سره خبرې وکړم چې یو څه جالب وي او یو څه هم د کرونا په ارتباط وي. د قرنټین خبرې هر ګړی اورو، که ټلویزیون دی، که سوشل میډیا ده، که هر څوک دی دغه بس د قرنټین خبرې کوي. دلته به یو څو دقیقې د په دا باندې خبرې وکړو چې دا د قرنټین کلمه د کومه ځای څخه راغلې ده، ریښه اصلي چیرې ده. او تاسو اوس خو په پوهېږئ چې دا فعلا په دنیا کې بې له دغه قرنټین څخه یا د سوشل ډسټنسینګ څخه بله هیڅ صحیح چاره یا صحیح علاج د کرونا وایرس د مرض دپاره تر اوسه پورې نه دی تشخیص شوی، که څه هم بیخي ډېر په شدت کار پر روان دی چې د واکسین یو چاره وسي یا د دوا د جوړولو یو چاره وسي، مګر په اوسني حالت کې یوازینی شی چې د خلکو ژوند ورسیفولی سي هغه دغه قرنټین دی، یا د یو د خلکو څخه د مریضانو او د جوړو خلکو سره یو د بل څخه سره لرې کول دي. نو دا د کومه ځای څخه دا شی راغلی دی، د کومه ځای څخه پیدا شوی دی، د کلمې څه داسې معلومیږي لکه عربي کلمه چې مګر د عربي کلمه نه ده. اصلا د دې کلمې ریښه په بل ځای کې ده. د دې کلمې ریښه د دنیا د طبابت د پلار لقب لري، ابن سینا سره ارتباط لري. ابن سینا زر کاله در مخه تر نن څخه په اسلامي نړۍ کې ژوند کاوه. د هغه وخت چې د اسلامي نړۍ طلایي دوره یادول کیږي، په دې خاطر چې په هغه وخت کې طبابت، صنعت، تجارت، حتی ستاره شناسی په اسلامي دنیا کې دومره مخته تللې وه چې په نور نړۍ کې خلک هیڅ په دې شانو پوهېدله هم نه. نو دا په دغه خاطر دغه دوران ته د اسلامي نړۍ طلایي دوره وایي، او ابن سینا هم په دغه وخت کې ژوند کاوه. نو د ده د کارو څخه د دې دپاره چې د خپل مریضانو ته دا د علاج وخت یې ورلنډ کړی، ده به داسې وکړله چې مریض خلک به د جوړو خلکو څخه جلا کړل. نو دا مریض خلک به دوی د 40 ورځو دپاره د نورو خلکو څخه جلا ساتل. دغه 40 چې زموږ ستاسې په فرهنګ او په کلتور کې پاته ده، دا د دغه 40 ورځو څخه راځي چې د ابن سینا تصمیم باندې نیولی و 1000 کاله در مخه چې د طبابت پر اساس دغه مریض خلک به د جوړو خلکو څخه د 40 ورځو دپاره جلا سي. دا هغه وخت دی چې په اروپا کې د تورو کلو په نامه یادیږي یا د تاریکو کلو په نامه یادیږي. دا په دې معنی چې په اروپا کې طبابت و صنعت و تجارت و دا شان دومره مخته نه وتللي. طبابت بالخصوص بیخي په ابتدایي حالت کې و. د طاعون مریضي یو هغه د مریضي څخه و چې په اروپا کې په سلونو کلونه ادامه پیدا کړله او په میلیونو خلک یې مړه کړله په هغه وخت کې. نو دوی هیڅ داسې اساسي چم یې ورته نه درلودی چې د خپل مریضي علاج سره کوم وکړي. نو په دغه وخت کې ایټالوي تجاران د مدیترانې د بحیرې و څنډو ته د اسلامي نړۍ ته راورسېدل، او د اسلامي نړۍ پر راتګ سره دوی دغه شان د ابن سینا څخه زده کړل. دا شان چې د ابن سینا څخه زده کړل نو راوړل اروپا ته چې خپلو طبیبانو ته هم دا شان وروښيي او دا لارې چارې وروښيي. نو دوی په هغه وخت کې پر دغه باندې کار شروع کړي. د هغه جملې څخه په 12مه پیړۍ کې د اولینې پلا دپاره د بولونیا په یونیورسټۍ کې په ایټالیا کې د ابن سینا عملکرد یا طبابت په رسمي ډول د طبابت د پروګرام په حیث 900 کاله در مخه د نن څخه په رسمي ډول د بولونیا په یونیورسټۍ کې شروع سو، چې دا اولینه یونیورسټۍ په اروپا کې چې د ابن سینا طبابت شروع کړي. او په دا وخت کې ابن سینا د دنیا د مدرن طبابت د پلار لقب لاسته راوړي. د هغه وروسته بیا د بلجیم د لووان په یونیورسټۍ کې، او بیا د هغه وروسته د فرانسې د مونپلیه په یونیورسټۍ کې، او په دغه جریان کې د پولند د کرکاو په یونیورسټۍ کې هم دغه پروګرامونه ورسمي طبابت پروګرام ته ور داخل شول چې د دې طبيبان د هغې ورځې څخه
تقریبا تر 18مې پیړۍ پورې د 11مې پیړۍ څخه بیا تر 18مې پیړۍ پورې یوازینی طبابت چې په دغو یونیورسټیانو کې یا د اروپا په نورو مشهورو یونیورسټیانو کې طبابت درس ورکول کېدی د هغه اساس د ابن سینا طبابت و. نو دغه شی و چې په دغه جریان کې ایټالویانو دغه کلمه چې اصلا په هغه وخت کې ابن سینا د عربي په رقم استعمالوله او 40 ته په عربي العربي الانی ورته وایي چې ما په خپله په ګوګل کې څو ور پر دې باندې سرچ وکړي چې ومې کتل چې څنګه تلفظ کېږي چې تلفظ یې نسي راڅه خراب. نو دوی دغه کلمه راواخیستله په ایټالوي کرنټینه ځینې جوړه کړه په ایټالوي 40 ته کرنټینه وایي. نو دغه کرنټین زموږ ستاسې ژبې ته د هغه ځای سره راغلی دی. په انګلیسي دې ته کوارنټین وایي. انګلیسي نو په خپله کلمه نور ته لري مقصد د هغې تلفظ یې د هغه ایټالوي ژبې څخه رااړولی دی و انګلیسي ته چې په هغه کې کوارنټین ورته وایي. نو خدای دې وکړي چې دغه د کوارنټین معلومات او د دې ارتباط د تاریخ سره او بیا د دې ارتباط د ابن سینا سره ستاسې دپاره ګټور تمام شوی. ښه ورځ ولرئ. د روژې 2مه ورځ خدای دې وکړي چې په خیر در باندې تېرېږي. د خدای په امان.